هیواد کې د سیمنټو 15 لوی فابریکې جوړیږي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي چې ډېر ژر به په هیواد کې د سیمنټو 15 لوی فابریکې فعالې شي. د نوموړي په خبره د یادو فابریکو په فعالېدو سره به افغانستان د سیمنټو له پلوه پر خپل ځان بسیا چې ورسره به بهر ته د هغو سلوګونه میلیونه ډالرو مخه ونیول شي چې د سیمنټو واردولو لپاره له هیواده وځي. بلخوا اقتصاد وزارت د کورنیو تولیداتو پر ملاتړ ټینګار کړی. اقتصاد وزارت د اختر بازار په نوم په نندارتون کې د کورنیو تولیداتو پر ملاتړ ټینګار کړی. د دغه وزارت مسلکي مرستیال د دا ډول نندارتونونو جوړېدل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې کورني تولیدات وکاروي. د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه وایي په اختر بازار نندارتون کې ګډونوالو په څه باندې 180 اروپو کې خپل لاسي صنایع او کورني تولیدات نندارې ته ایښي. د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه وایي په اختر بازار نندارتون کې ګډونوالو په څه باندې 180 اروپو کې خپل لاسي صنایع او کورني تولیدات نندارې ته ایښي چې له دې منځه له 80 زیاتې غرفې بیا ښځو ته ځانګړې شوي چې لاسي صنایع د انځورګرۍ تابلوګانې او کرنیز محصولات د دغه نندارتون مهمې برخې دي. د نندارتون ځینې ګډونوال د خپلو محصولاتو لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي او له سرپرست حکومته غواړي چې په نړیوالو نندارتونونو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. دغه نندارتون به 4 ورځې دوام ولري او د 14 ولایتونو متشبثینو په کې خپل لاسي صنایع او محصولات نندارې ته ایښي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.